بسم الله الرحمن الرحیم مونږ تاسو خپل درس شروع کوو نو دینه بعد ریکارډینګ به هر ویډیو به ریکارډ کوو تاسو به ریکارډ ګورئ د کمپیوټر تعریف او همداسې اپریټینګ سیستم کوم ابتدایي موضوعګانې چې هغه مونږ تاسو ویل هغه خلاص اوس د خپل د کمپیوټر دغه صفحه سي راځي دغه صفحه نن هم تشریح ده دغه صفحه معرفي کوو د دې معرفت ده دغه صفحه دا څه ده او دغه کوم شیان چې دلته دي دته څه وایي دلته د لاندې څه دا څه ده نو دا ټول دا باید اول وپیژنو چې کله مونږ تاسو بیا پسته د دغه شیانو یادونه کوو باید تاسو زده بیا تاسو ته مشکل پیدا نشي چې که زه وایم چې ډیسکټاپ ته پوه نشئ چې ډیسکټاپ څه ته وایي آیکن څه ته وایي ټاسکبر څه ته وایي دا شیان باید تاسو سر له اوسه باید وپیژنئ ګوري دغه صفحه سره راځي چې کله په کمپیوټر کې وینډوز انسټال وي یعنی اپریټینګ سیستم انسټال وي پرون موږ تاسو اپریټینګ سیستم ویلې چې کله په کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم انسټال وي کمپیوټر ته چالان کې دغه صفحه راځي چې دغه صفحه ته انټرفیس وایي یا یوزر انټرفیس ورته وایي انټرفیس یا یوزر انټرفیس انټرفیس خپل د کار ساحه ته وایي چیرته یو څوک کار کوي او یوزر سدا ماته استمخ کې ملي اوسه یوزر استعمالون کې د کمپیوټر ته وایي څوک چې کمپیوټر استعمالي هغه ته یوزر وایي یوزر انټرفیس معنا د استعمالون کې د کمپیوټر د کار ساحه د ټول څه وایي یوزر انټرفیس دغه یوزر انټرفیس دا په درې بخښونو ویشل کیږي په درې بخښونو چې یو ډیسکټاپ ته د ډیسکټاپ وایي دغه شکلونه سدي بل څه د آیکنز دي دغه شکلون ته د آیکنز وایي او دریم سدا دغه لاندې دغه کوم میله تور سیخکاري د ته ټاسک بر وایي درېسو ډیسکټاپ آیکنز ټاسک بر هر یو بیل بیل وایو اول سدا ډیسکټاپ ده دغه ساحه ته د ته ډیسکټاپ وایي دغه ډیسکټاپ له دوه کلمو نه اخیستل شوی ده سیو ډیسک ده بل ټاپ ده ډیسک میز ته وایي ټاپ او د میز دغه پاس ساحه سدا د ته ټاپ وایي ډیسکټاپ یعنی د میز دغه پاسنی ساحه دا څنګه د میز پاسنی ساحه سره مشابه کړي دا ځکه چې د میز په پاسنی ساحه کې دلته سکله مون کتاب وایو دلته یکدو او سکله لیکنه کوو د میز په سر هم د سکدو د کار ساحه ده کنه ده د کار ساحه ده او په کمپیوټر کې چې مون کله کار کوو هغه دلته ټول کار کوو په دغه ډیسکټاپ کې کار کوو د ته ځکه ډیسکټاپ وایي یو او بل دا دا سکله مونږ تاسو کمپیوټر استعمالو کمپیوټر باید د میز په سری ډیسکټاپ دلته د میز په سری ولی ځکه کمپیوټر لاندې ساحه کې دلته پکې لري کدا دس یو شی باندې تکي د سی بالغ یا کمپل یا بل شي کنه س نرمي کمپیوټر سکه دا کمپیوټر سکه پاغه کې کته نه نوځي کنه د دې بیا پکې بنديږي سکله پکې بند سوی حتی امکان د دې هم لري س کمپیوټر وسوځيږي نو دلته کمپیوټر بیا سکه د میز په سر کله د میز په سر کې دا پکې نه بنديږي د خواته خواته اواته وزي پکې نه بنديږي او دویم دا ده چې چیرته کله غوند اغه دا ګردونه د میز په سر ګردونه بم پاکي ځکه دا پکې دا ګردونه راکش کوي او هغه بیا سکه ګردونه سي بیا کار نه کوي کمپیوټر خرابيږي دغه ډیسکټاپ څلور نمونه لري یو ډیسکټاپ ده بل سکرین ورته وایي بل ویل پیپر ورته وایي او بل بیکګراوند ورته وایي دا څلور نمونه لري که ویل پیپر وایي که سکرین که بیکګراوند او ډیسکټاپ دا ټول هدف ته دا ځای ده دې باندې خو پوس ان شاء الله راځو دویم سدا دویم آیکنز دي دغه شکلونه سخکاري دا ټول آیکنونه دي یعنی د آیکن تعریف دغه سکو په کمپیوټر کې ټول هغه شکلونه چې په کمپیوټر کې موجود ده او ښکاری هغه ته آیکنز وایي یا آیکنونه ورته وایي چې دغه آیکنونه په عموم کې په دوه بخښو ویشل کېږي چې یو کسټم آیکن ده بل یو سیستم آیکن ده بل کسټم آیکن سیستم آیکن ته بلډن آیکن هم ورته وایي او کسټم آیکن ته نن بلډن آیکن هم ورته وایي سیستم آیکن هغه آیکنونه ته ویل کېږي چې کله مونږ تاسو وینډوز انسټالوو وینډوز سره خپل اتومات راځي فعالېږي لکه دغه کمپیوټر دا ریسایکل بن دا کنټرول پینل دا درې واړه چې کله وینډوز انسټال کو په هر کمپیوټر کې دا راځي دا چې دا سیستم آیکن ده یعنی له سیستم سره راځي یو ځای
بل کسټم آیکن هغه آیکنونو ته وایي چې هغه مونږ او تاسو جوړوو یا هغه مونږ او تاسو فعالوو. سیستم آیکن یعنی په کمپیوټر سیستم کې موجود یي خو یوزر یعنی استعمالونکي د کمپیوټر هغه فعالي او د کار لپاره آماده کوي دې ته کسټم آیکن وایي. دا په عموم کې 200 سیستم آیکن کسټم آیکن. بیا په د شکل لحاظ یا د ساختار لحاظ دویم تقسیم د آیکنون بیا په 4 بخښونو ویشل کیږي. بیا 4 رقمه آیکن دي. یو ډایرکټری آیکن ده، بل فایل آیکن ده، بل شارټ کټ آیکن ده او بل پروګرام آیکن ده. دا 4 رقمه آیکنونه دي. ډایرکټری آیکن هغه آیکنونو ته ویل کیږي چې خپل وزن نه لري او لپاره د ساتلو د نور معلوماتو لپاره کارول کیږي. یعنی نور معلومات مونږ په هغه کې ساتو، هغه ته ډایرکټری آیکن وایي. چې دغه کوم فولډرونه چې ټول فولډر په تور مثال دلته زه یو فولډر جوړوم، مثال جان نمبر کو دا ډایرکټری آیکن ده، خپل سایز نه لري. ګوره دلته لاندې لیکي امټي فولډر، ګوره فولډر امټي ده یعنی خالی ده، خپل سایز نه لري. خو په دې کې کوي چې مونږ او تاسو نور معلومات واچو او دلته هغه وساتو. ګوره دا فایل زه پکې اچوم دلته بیا چې راځي اوس سایز کته راځي چې 12 KB سایز لري. مخکې سایز نو خپل آیکن چې د سایز نه لري خو دغه کوم سایز راځي کوم معلومات چې پکې د هغه سایز ده دې ته چې وایي ډایرکټری آیکن وایي. دویم چې دا فایل آیکن ده، دا کمپیوټر هم ډایرکټری آیکن ده، کنټرول پینل هم ډایرکټری آیکن ده. خپل سایز نه لري خو نور معلومات پکې شته، نور معلومات مونږ پکې ساتای شو. دویم چې دا فایل آیکن ده. فایل آیکن هغه آیکن ته ویل کیږي چې خپل سایز هم لري او په کمپیوټر کې د یو پروګرام په نوم هم ثبتي او ایکسټنشن هم لري. دا په څه معنی؟ ګوره دلته دا د ورډ پروګرام یو آیکن ده، دې ته فایل آیکن وایي. خپل آیکن باندې کله ماوس راسي دلته وایي چې دا سایز لري 12 KB او دغه مونږ او تاسو پویګو کنه چې دا د ورډ پروګرام آیکن ده. د ورډ پروګرام آیکن په نوم ثبت ده کنه دا د ورډ پروګرام په نوم ثبت ده. او بل دویم دا چې دا ایکسټنشن لري. ایکسټنشن خپل شناخت توایي چې مونږ او تاسو دا پیژنو. دلته د نوم نه بعد اخواته 3 یا 4 عدد سرازي نوم سي هغه ته ایکسټنشن وایي. دلته اوس ایکسټنشن نه ده فعال، دا په کمپیوټر کې دا ایکسټنشن به ور فعال کو دلته بل هغه بیا مونږ او تاسو وګورو چې ایکسټنشن څه شته وایي. ګورئ دلته دا نوم سره د کمپیوټر تعریف د مدرسې لپاره اخري کې څه ده DOCX راځي ډاټ یا ټکی DOCX. دغه DOCX دا 4 عدد سره غلی ده. دا څه ده؟ دا ایکسټنشن ده، دې ته ایکسټنشن وایي. ایکسټنشن شناخت ته وایي. دا شناخت ده. په دې سره مونږ او تاسو پیژنو چې DOCX وګورو مونږ وایو چې دا د ورډ پروګرام فایل ده. او کله ګوره دلته وګوره بل PPTX دا د پاور پوینټ پروګرام فایل ده. ایکسټنشن هم لري. فایل آیکن هغه آیکن ته وایي. سایز هم لري. په کمپیوټر کې د یو پروګرام په نوم هم ثبتي او بل ایکسټنشن هم لري. دا دویم سو ډایرکټری آیکن بل فایل آیکن. دریم سیده دریم شارټ کټ آیکن ده. شارټ کټ آیکن هغه آیکن ته ویل کیږي چې خپل سایز وزن نه لري او دا د اصلي معلومات سره یعنی اصلي معلومات سره یو لینک او ارتباط لري. څنګه؟ راځو دلته ګوره. زه راځم دلته په تور د مثال دغه وينډوز ده، دنه یو کاپی اخلم دغه فولډر نه، دلته راځم دا پیسټ کوم خو پیسټ شارټ کټ ورته وایم. ګوره دا چې دا اوس شارټ کټ آیکن سو. ګوره یو خو د علامه لري، دغه علامه څه پکې ښکاری دا د چې د شارټ کټ آیکن یو علامه ده. بل دویم دا چې دغه آیکن څه ده، دغه شارټ کټ آیکن دا خپل وزن نه لري خو د اصلي معلومات منبع معلومات سره اصلي معلومات سره دا یو لینک یو ارتباط لري. چې کله دې باندې ته ډبل کلیک وکې ډایرکټ هغه اصلي فایل ته فعال خلاصوي. دا خپل هیڅ هم نه ده. که اصلي فایل ډیلیټ شي دا لمنځه ځي. ګوره دې باندې چې ډبل کلیک وکم کوم ځای فعالي وينډوز چیرته ده؟ دا وينډوز دا خې دیس پی سي نیو ویلیوم ای ډرایو کې وينډوز ده. دا چیرته ده؟ ګوره دلته کمپیوټر ته راځم، کمپیوټر خلاصوم، نیو ویلیوم دلته ده
او وينډوز سوسو دا ظالم خان دا غلا دې باندې ډبل کلیک دا وينډوز خلاصي دا دلته ده خو خپل هیڅ هم نه لري او دغه آیکن څه دا ګوره دا خپل دا خو امټي دا او د دې کدلته ته دا معلومات دلته واچي دا چی وای دا لینک نه خي دا چیرته ده د اصلي منبع چیرته ده الته ده د دې وای چې دا اصلي منبع په ګوره لوکیشن یې دا لوکیشن د دې ځای وينډوز په ای ډرایو کې ده الته دا موقعیت لري دا خپل هیڅ هم نه ده دې ته شارټ کټ آیکن وای بل سلورم چې دا سلورم پروګرام آیکن ده پروګرام آیکن هغه آیکن ته ویل کیږي چې بعد له انسټالیشن پروګرام سره د آیکن او نوم سره دا راځي څنګه لکه دلته راځو ګوره دغه اکسس څه ده دا فایل آیکن هغه پروګرام آیکن ده ځکه دا یو پروګرام د اکسس بیا پس موږ تاسو وایو او که دلته ایکسل ورډ پروګرامي دا ټول چې دی ګوره دلته پاورپوینټ دا پبلشر دا ټول دغه د آیکنونه سدي دته پروګرام آیکن وایي ځکه دا یو پروګرام ده چې بعد له انسټالیشن نه د نوم او آیکن سره دواړه یو ځای دا راځي په کمپیوټر کې ښکاري دته پروګرام آیکن وایي بس دا کنور مایو دریم نه